فیملی والا هم سره نه ملاويږي ستا ورکران بم په جیل کې ستا پارلیمنټریان ام پی ګان منګان بم داسې په سړکونو باندې خواري دي بل په حق نه الرحمن الرحیم. ناظرین ګران عزتمندو قدرمندو په دې ټایم موږ موجود یو د جیل نه بهر او دا ستاسو لپاره یو بریکینګ نیوز دی چې حلیمه جی او داغي نورې خويندې هغه ته اجازه میلاو شو هغه بریک کولاو شو. امید لرو د الله نه چې نن بعد حلیمه جی ملاقات کیږي. ما سره مینا افریدی صاحب موجود دی منسٹر صاحب د خیبر پختونخوا د درنې خاورې راځي د دوی سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم سر سوي نه کول غواړئ؟ وعلیکم السلام. بس موږ خوراغلیو عمران خان صاحب نن ملاقات ته د منګل او د جمعرات ورځ ټاکلې دا کوټ چې په دې ورځ باندې منګل پر ورځ د فیملی او د وکلا او د جمعرات پر ورځ باندې د سیاسي قیادت ملاقات وی. لاست ټیوزډے باندې تاسو ته پته را چې ډیر مزاحمت شو په صحیح طریقه باندې پر خودونه پای کې د پارلیمنټریانز بیزته وشو. خو خیر د مزاحمت نه بعد بیا د خان صاحب خوریانې د چیرمن صاحب سره ملاو شوې او نن بیا چې کوم دی موږ راغلیو خبره ده چې خان صاحب خوریانې علیما پی باقی زمونږ د خان صاحب خوریانې دی هغه واستلې دي. امید ده چې خان صاحب سره به ملاو شي ان شاء الله. درته وایي چې حلیمه جی او د هغوی دوه خويندې نورې چې دي هغوی څه ګناه کړې ده چې ضرور سره ملاقات پاسبل نه دی؟ ګناه خدا ده چې موږ په دې ملک کې رول اف لا غواړو، سپریمیسی اف کانسټیټیوشن غواړو، د آئین بالادستي غواړو، د قانون بالادستي غواړو. په دې ملک کې چې کوم دی د پاکستان په صحیح ډګر باندې روانول غواړو، د بیرونی ملکونو غلامین کول غواړو. عمران خان ابسولوټلی ناٹ ویل دی. نو لکه بیا چې ته سیستم کله چیلنج کې بیا خو پای کې چې کوم دی ته 2 کال په جیل کې به ګناه تیرې پای کې بس فیملی والا هم سره نه ملاويږي ستا ورکران بم په جیل کې ستا پارلیمنټریان ام پی ګان منګان بم داسې په سړکونو باندې خواريږي. نو دغه ګناه ده د حلیمه اپا هم دغه د خويندو هم زمونږ هم د ټول سیاسي قیادت. درته وایي چې مونږ ټول قوم دا تمه لرو چې زمونږ د خیبر پختونخوا منسټران چې دي هغه ډېر تکړه دي زمونږ لپاره به ګران کارونه کوي. دلته زما د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د بنګ وزیر اعلی راشي او اس ایچ او ودرئ. ستاسو د صوبې زمونږ د خیبر پختونخوا د صوبې څه حیثیت پاتې شو چې چیف منسټر چې دی هغه اس ایچ او ودرئ چې تاسو اجازه نشته د مخکې تګ؟ دا آئین کوم چې یو سوشل کانټریکټ دی د حکومت او د عوامو په درمیان کې دا د هغې دجې اړول دي. د دې دا مطلب دی چې په دې ملک کې آئین نشته، د دې دا مطلب دی چې په دې ملک کې قانون نشته او کشته صرف د زورورو لپاره دی، صرف د هغې خلکو لپاره دی چې د 47 نه راواخله 1947 نه راواخله تر اوسه پورې نان سټاپ په دې ملک باندې اقتدار کړی دی. سر د پی ټی آی وزیر دی واوره دا هغو دپاره دی او دا چې کوم دی کل عام دا ویل غواړي چې تاسو بغاوت وکړئ ادروایز تاسو د عدالتي فیصلو باندې موږ نه پرېږدو. دا چیف جسټس اف پاکستان یحیی افریدي کوم چې زمونږ د صوبې نه هم دی د هغه ریټ چیلنج کوي، د هغه د عدلیه ریټ چیلنج کوي. هغو ته پکار دي چې هغو کومه فیصله کړې د هغو په دې باندې نافظ کړي. یو افسر د جیل سپرډنټ هغه به دومره وي چې لکه هغه به وزیر اعلی راوسار کړي یا به یو اس ایچ او یا به یو ایس بی یا یو ډي پی او. ریاکشن مونږ ونه لیده، پراپر ریاکشن پکارو د صوبې مالک ته پکار دی. جنید اکبر صاحب چې ویلو مونږ د خان صاحب د ازادۍ لپاره به د رمضان نه پس مونږ به پوره صوبه بندو. نو دا کم رمضان یاد کړو دا 2025 کا 26 سر دوانه ریاکشن تاسو ولیدي. په 24 اکتوبر هم تاسو وکړو، په 24 نومبر هم 4 اکتوبر هم تاسو وکړو، په 24 نومبر هم وکړو، دا غینه پهله وکړو. دلته چې کم دی او سچو په ما سره وسار کی خو زه د اغه شین کتاب د آئین پاسداری کوم، زه د قانون پاسداری کوم، ځکه نو کوم حالانکه دا نه پهله دومره وسار کړیو نه بعد راوسار وشي تر څو پورې چې د جنید اکبر صاحب خبره ده. جنید اکبر صاحب دا اناونس کړی و چې مونږ به چې کم دی د اختر نه بعد د رمضان نه بعد به چې کم دی مونږ تحریک سٹارټ کوو او اوس هم ما زمونږ هم دا مطالبه ده. زمونږ مرکزی کم قیادت ته مونږ دا وایو ورکران دا وایو چې هغه د لا عمل ورکی په پارټي کې یو هایرارکی ده د چیرمن نه راوخله تر ورکر پوری هغه سره دا اختیار دی چې هغه د لا عمل ورکی او ورکر ام پی ای ام ان ای منسٹر ټول به چې کم د لبیک وایو هر وخت تیار ان شاء الله. درته وایي چې تاسو ته هم پته ده چې په ډي چوک کې کوم واقعیت شوي وو، کوم خلک چې ډېر زیات شهیدان شوي وو. درته وایي هغه حوصله خو د ورکرز موجود ده، خو درته وایي د لیډرشپ او د ورکر ترمنځ هغه اعتماد چې دی هغه کم شوی دی کنه هغه شانتي مکمل دی. ګوره جی عمران خان پی ټی آی دا پی ټی آی عمران خان دی، دی په منځ کې اسم نشته. دا چې څومره دي دا ټول لیډرشپ چې کوم دی عمران خان د طرف نه اعتماد حاصل ده نو د ټول ورکر اعتماد دی. چې عمران خان سبا ویل چې دا نه بل څوک مونږ ټول وایو لبیک. نو دا په دې پارټي کې هر هغه فیصله چلیږي کوم چې د عمران خان فیصله چې عمران خان څوک ټاکل دی چاله ذمہ داری ورکړي د پاغي باندې زموږ اعتماد دی او هغه چې کوم فیصله هم کوي د تحریک حواله سره د لا عمل حواله سره ټول ورکرانو ته قبول ده او دا غینه زیات په جذبه کې بخل. یو لاست کې راته دا وایي د خزانه اچابي داغه غبیل چي دی. نو تاسو داغه په باره کې سوایي ولې چې وزیر اعلی صاحب خډيري پیری دا وی چې په دې بل کې داسې قسمت څه شي نشته دا ډیسکس کا امین خزانه مې یاد کړه کنه جی د پښتنو خزانه. نو دا راته وایي چې الیمین صاحب دوه درې پیری په دې خبره وکړه چې په دې کې داسې قسمه هیڅ دغه نشته، خو د جیل نه دا پیغام رالی چې خان صاحب په جیل کې وینو هغه ډیسکس کولم ګناه ده. تاسو وایي چې ګناه ده که ثواب؟ عمران خان چې کوم خبره کوي امن نه وصدقنا خبره ختمه. او کرنل صاحب تاسو څه ویل غواړئ جی؟
ما خو یو هغه د څرنګه مینه خان صاحب ویله چې څنګه عمران خان وایي که نه مونږ ته هغه قبوله به وي خو زه خپله چې د واړه صوبو دپاره یو هغه دی کانسټیټیوشن دی او یو آرټیکلز دي او مونږ دپاره سپیشلي ماین اینډ منرل دي ولې جدا راځي مونږه صوبه ده مونږه ماین اینډ منرلز دي دې باندې مونږه حق دی او مونږ چېرته بل چاته دا حق نشو ورکولی چې څوک هم وي د فیډریشن چې څونه حصه مخکې کانسټیټیوشن کې ده هغه دی علي او نور چې کومه هغه دی مونږ مخکې بجلی هم پیدا کړو او بجلی حصه مونږ ته پوره نه راکوي هغه باندې مونږ ریزرویشن دی ټیک شو که نه خبره دا دی چې زه دې بل په حق کې نه یم او چرته به نه شم ډیره مننه جی اګران عزتمندو موږ سره مینا افریدي صاحب او د هغوی یو داسې ورکر موجود دی رسمي تعارف وکول غواړم ما اورېدلی دي وایي دوستي چې کې د روغ سړي سره به نه کې د لیوني سره به کې ولې چې کله در باندې سخته راشي روغ سړی درته په سخته کې نه ودرېږي لیونی درته ودرېږي دا ما سره سر یو لیونی ولاړ دی دا لږ وګورئ جی دا ریل زه د دې گواهي ورکوم لا اله الا الله محمد رسول الله چې د دې کس نه ما زیات لیونی نه دی لیدلی دی د کوره راوځي او شکر دی کاروبار ماروباري نشته او مشرانو چې کم ګټه کړې ده هغه ټوله وخوړه اوس هم په قرضو کې دی د خیر مبارک شه خو بهرحال دا داسې جنوني کارکون دی چې علي ماجي بعضې وخت کې لیټ کېدی چې خدا نشي لیټ کېدی څه ویل غواړئ دي سالار خان په باره کې سالار خان خو زموږ د پارټۍ ډېر تکړه ډېر خوږ او جنوني ورکر دی لیونی نه دی جنوني دی د عمران خان جنون د عمران خان عشق چې کوم دی که نه دی نه صرف دلته بلکې هر جلسه جلوس ریلی احتجاج مزاحمت هر ځای له دی رسوي او هغه خبره دا ده چې زیاتره زموږ د وزیرستان کوم ملګري دي د وزیرستان سره تعلق دی نو هغه په عمران خان باندې لږ ډېر زیات مړه دي نو هغه مینه چې کوم دی دلته را رسوي او دغه خو یو اگزامپل دی د عمران خان سره د مینې دغسې په سلګاو زرګاو په لکاو جنونیان د عمران خان لږ تشریح غواړم تاسو چې څنګه ووایي جنوني که نه نو دا په عشق کې چې انتها شي نو هغې ته لیونی وایي که نه زموږ په علاقو کې نو دې ته د عشق جنوني دی نو انتهای لیونی دی همداسې دا عمران خان سره مینه لري او د عمران خان مینه هم چې کوم دی که نه د دې د وجې نه ده چې د عمران خان د قوم سره مینه ده د ملک د دې خاورې سره مینه ده د دې خاورې د خلکو سره مینه ده نو د هغې د وجې نه چې د سالار هم د عمران خان سره زبردست سالار صاحب دا راته ووایي عمران خان به انشاءالله الله ته منظوره زر تر زره به بهر راشي خو دا راته ووایي چې بیا د عمران خان صاحب سره تاسو ملاقات غواړئ په ګیټ باندې به تکړه خلک ولاړي او سالار ته به وایي چې سالار وروره ته څوک یې ته به وایي چې زه یو کارکون یم نو د کارکون ملاقات خو ګران نه دی وایي چې د مجنون غوندې په مینه چې صادق وي سالار وایي په هغه باندې سلام په داسې خلق انشاءالله مینه و مینه ته رسي خان نن اوی سره خبر دی چې مخ سالم باجی ورتله اول ورته ویل چې سالار لڑائی کبھی کرنا بھی لڑائی نہیں کرنا مجھے نہیں کرنا آپ کو اگر گالی کون دے گا کہ نا اس کو پیٹ میں اندر میں جاؤں گا گالی آپ کو میں نہیں برداشت کروں گا انشاءاللہ یہ جو جیل سے آزاد ہو گیا کبھی ملاقات نہیں ہو جائے لیکن یہ ہمارا محبت ہے کہ وہ آزاد ہو جائے یہ قوم کے لیے یہ وطن کے لیے یہ یتیموں کے لیے دا ته ووایه چې تعلیم مو برابر دی چې تاسو ته مخکې د ایم پی اے ایم این اے ټکټ خو به ضرورت وي که نه ابلا ورځ علیمه باجی باندې ټوکې کولې چې یہ ہمارا آنے والا ایم این اے علیمہ باجی ہوا جمع ورتل ہمارا تو تعلیم نہیں ہے میں تو ایم این اے پہ کیا کروں گا اس نے بولا تعلیم نہیں ہے تمہارا منہ تو ہے ادھر انشاءاللہ پارلیمنٹ میں اس لوگوں سے ایک دو خطا کرے گا میں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں میں نے ایم پی اے کا نہیں پھر علیمہ باجی نے بولا کہ نہیں سالار تو میرا ماموں ہے لیکن ایم این اے ایم پی اے ہمارا ایسے لوگ کہ تجربہ کار عوام کا خدمتگار لوگ ہم انشاءاللہ آگے لے گا ایسے لوگوں کو ہمارا خان بھی پسند کرے گا ہم بھی پسند کرے گا یہ ایم این اے ایم پی اے ہمارا ایم این اے ایم پی اے میں ہوں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے رکوانے والا سالار کا کون بھی نہیں ہے اگر رکوائے گا تو میں کچھ نہیں بولا پولیس کا تم نے دیکھا ہے کہ اس ٹائم علیمہ باجی کے ساتھ کون نہیں تو تم تھے وہ نمائی سے بات کہ یہ پگڑی سپریم کورٹ میں کیا MIISI سارا ادھر تھے لیکن میں نے بولا دو باتیں میں بندوق اٹھاؤں وزیرستان کو جاؤں یا سیاسی پارٹی اس نے بولا نہیں بندوق مت اٹھاؤ یہ سیاسی پارٹی کا لینڈ چلاؤ اچھا ڈر خوف نہیں ہے ڈر خوف نہیں ہے اتنا بھی نہیں ہے جیسے یہ نسوار میں نے ڈالا ہے یار چھوڑو یہ کوئی ڈر ہے لیکن وہ دہشت گردی برا چیز ہے یہ تو سیاسی پارٹی ہمارا وہ بندوق ہم نہیں اٹھاتا ہے میں نے سب کو بولا ہے کہ اگر تم بولتے کہ بندوق اٹھاؤ وہ تو علیحدہ بات ہے یہ تو سیاسی ہے اچھا یہ بتائیں مہران گاڑی کے 4 گیئر ہوتے ہیں آپ ہمیشہ 5ویں گیئر میں کیوں چل رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ میں اللہ کا ایک ملنگ مجاہد بھی ہوں ملک کا اپنا ملک کا اللہ کے فضل سے اللہ کے پہ یقین ہے اللہ کے نبی کے پہ یقین ہے میں گمراہی نہ پسند کرتا ہوں چوری نہ پسند کرتا ہوں ظلم نہ پسند کرتا ہوں پھر اللہ مدد نہیں کرے گا کون کرے گا زبردست ہو گیا بہت شکریہ